السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدلله د لسو دولسو کالو نه زموږ په روحاني عملیاتو کې کې تجربه روانه ده. د دې نه مخکې موږ یو ویډیو د نظر بد په حق باندې ورکړله. نن به ان شاء الله یو بهترینه ویډیو د نظر بد په حق بلم ورکو. ماشوم چې کله د نظر شي نو بیا هغه چې کوم د مشکلات جوړي جړه راځي زید راځي ځینې وخت بیماری هم راشي د ماشوم طبیعت هم خرابي خوراک روټي وغیرہ دا هم نه کوي. نو د هغې د حل لپاره ان شاء الله نن مجرب عمل پیش کولی شي. که تاسو په دې باندې عمل وکړو نو ډېر بهترین اثرات به تاسو ته ښکاره شي. یو خو د تعویض دی تاسو ته به ښکاري دا چې څنګه طریقې سره تاسو ته لیکل مناسب وي هغه شانې ولیکئ. د 73 74 75 به په یو ځای کې کسر هم پکې راغلی دی. خو څونه چې ملګري دي هغې چې تعویض لیکي نو هغې اجازت په طلب کوي. د اجازت لپاره طریقه دا ده چې تاسو په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې یا 41 مرتبه یا 53 مرتبه یا 92 مرتبه یا 101 مرتبه درود ابراهیمی یا کوم یو درود شریف چې تاسو ته ویل آسان وي که صلی الله علی النبی الامی په صورت کې وي صلی الله علیه وسلم وي صلی الله علی النبی الامی یا دغه وغیرہ نور کوم انسان ته آسان وي دغه د ډومبې ووایي د هغې نه پس د تعویض ولیکي. تعویض د لیکلو نه پس به دا په مالوچ کې بند کړي بیا کپړه شنه یا اسماني یا سپینه کپړه د دریو کې چې کوم یو دې ته میسره وه او اسانه وه هغې کې دې بند کړي او د دې ماشوم غاړې ته دې ور واچوي او که وظیفه ولکوي نو ماسخوتن مون نه پس به انشاءالله یو بهترین اثرات به ښکاره شي. په ماسوم باندې اثر تیز وي نو 101 مرتبه به روزانه فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین دا الفاظ به انشاءالله تاسو ته په سکرین ښکاري. دا الفاظ به 101 مرتبه وي او په اوبو به د مۍ او دغې ماشوم له به ورکوي 3 ورځې 15 ورځې یا 7 ورځې یا 11 ورځې به دا وظیفه وکړي بالکل د نظر بد اثرات پتی الله رب العزت ختم کړي. ډیره بهترینه او یو ډیره ښکلي مجرب عمل تاسو ته وښودلی شو نو دا ننګې چې کوم دی تاسو خپل عمل کې راولئ. السلام علیکم ورحمت الله.